جناب سید صاحب از کدام ولایت افغانستان هستید؟ از باشنده ولایت بدخشان میباشم. از کدام ولسوالی بدخشان؟ از خود مرکز فیض آباد میباشم. مرکز فیض آباد. بله. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شماست. امروز 12 اگست است و در اینجا در قلوردی 209 الفتح با مناسبت پنجمین سال پیروزی امارات اسلامی افغانستان یک جشن با شکوه و ویژه قرار است که در اینجا امشب برگزار شود و به خاطر همین موضوع ما رسما توسط قلوردی 209 الفتح اینجا دعوت شدیم و با هموطنان عزیز ما که در اینجا ملکی، نظامی، مسئولین آمده حتما مصاحبه میکنیم، احساسات از اونا، نظرات اونا را حتما میگیریم و همراه شما هم شریک میسازیم. از شما هم خواهش میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با اسحاق زاید بمانید. احترام لپاره شاید به صلاح سره سلام کی دو ملت پاره داره دادرس آیات الفتح کنندو محترم قماندان الحاج لا رحمت الله محمد عکا صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در جای قرار دارم که به خاطر یک عقیده در یک نظام با هم از هر سمت و از هر زبان اینجا آمده تا از سرزمین خود دفاع بکنند. نیروهای قهرمان قلوردی 209 الفتح که به مناسبت 24 اسد اینجا جمع شده است و بعد از نماز شام انشالله ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. دوستان عزیز، در ابتدای برنامه بیان کردم و بازم میخوام که تاکید بکنم که ما رسما توسط سخنگوی قلوردی 209 الفتح اینجا دعوت شدیم به خاطر پوشش رسانه‌ای جشن 5مین سالگرد امارت اسلامی افغانستان و جایی که من منظر قرار دارم در آنجا یک مینار از یادبود از استشهادیای امارت اسلامی افغانستان است و ما در وقفه نماز شام بودیم. نماز خوانیم، خدا قبول بکند. چند لحظه بعد دوباره برنامه شروع میشه و اعضایی که از کابل آمده و نعتخوان نامدار و مشهور افغانستان بگوییم اینجا من حیث میهمان دعوت شده و حتما نعت آنها را با شما شریک می‌سازم. با ما باشید. سر ټیټي او غلامي غیر د الله نه نکړو چانا تندر عثماني زمریان یو سر ټیټي او غلامي غیر د الله نه نکړو چانا تندر عثماني زمریان یو د غیرتونو نمونه پر ټول جهان به منې وا 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 عادت صاحب بدرګه والا چې څونه ډېر وي دا شعر مست او ځلان هڅان ولولي او ګنګونسي احساسات راپاروي هله قربان مسم بل ملګری څه د غیرتونو نمونه پر ټول جهان به منې وا 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 افغانستان به منې پر دشمنانو باندې تندر د اسمان به منې وا 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 ګران خراسان به منې د غیرتونو نمونه پر ټول جهان به منې وا 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 افغانستان به منې پر دشمنانو باندې تندر د اسمان به منې وا 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 ګران خراسان به منې عجیب وطن عجیبې غرونه عجیبه یادښتې دشمني ضرور تښتې د دین خدمت کې یا بچو پچې او لیچین غشتې تورې په لاس کې لښتې دا د اسیا د بریا تاج د غیرت کان به منې وا 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 افغانستان به منې دا د اسیا د بریا تاج د غیرت کان به منې وا 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 ګران خراسان به منې د غیرتونو نمونه پر ټول جهان به منې وا 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 افغانستان به منې پر دشمنانو باندې تندر د اسمان به منې وا 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 ګران خراسان به منې د خدای په لاره کې زړونه د بچو د پیوان د محبت څرګان د وخت غوټې څوکرېلی همیشه بن قربان دین دوستی دیر پرزن کور د محمود احمد شاه او میرویس خان به منې وا 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 افغانستان به منې
ورد محمود احمد شاه او میرویس خان بمن وا 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 ګران خراسان بمنې د غیرتونو نامونه پر ټول جهان بمنې وا 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 افغانستان پر دشمنانو باندې تندر د اسمان بمنې وا 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 تل د کبر غرور ډک سرونه وی قاري موجونه جنت غیش کې لالونه او رنگین ګلونه روزي غیور نسلونه د شهیدانو نازولو قبرستان بمنې وا 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 افغانستان بمنې د شهیدانو نازولو قبرستان بمنې وا 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 ګران خراسان بمنې د غیرتونو نامونه پر ټول جهان بمنې وا 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 افغانستان بمنې پر دشمنانو باندې تندر د اسمان بمنې وا 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 ګران خراسان بمنې مضبوط وګړي پکې میش لکه د فراکاڼي لیک د تاریخ پر پاڼي په وخت د جنگ کې پر دشمن ورځي لکه ورانباڼي په وحدت لکه زاڼي د تندر عثماني ګلزار او ګلستان بمنې وا 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 افغانستان بمنې د تندر عثماني ګلزار او ګلستان بمنې وا 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 ګران خراسان بمنې د غیرتونو نامونه پر ټول جهان بمنې وا 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 افغانستان بمنې پر دشمنانو باندې تندر د اسمان بمنې وا 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 ګران خراسان بمنې د هېواد رغونې او جوړښت خپل د ګران افغانستان ویجاړ ښارونه بکړو جوړ شه په ترتیب او په نوښت دغه شاړې وچې دښتې او ډاګونه بسمسور کړو په ونو او په کښت استقلال د حریت ناوې راواده کړه سره خاندې څنګ وهلې پر بالښت د دې خاورې وفادار غازي ساتونکی درته مات یو درته مات تر اووم پشت تندر عثماني بې حده راته ګران وای اول خوله کې د بلا زندگی وکړه وروسته بیا لکه بادشاه زندگی وکړه که د مصر په تخت خوب غواړي یوسف شاه په کوهیانو کې تنها زندگی وکړه د واړه میږي غوښتنې او ګیلې واوره سلیمان شه په هوا زندگی وکړه فرعونیان به درته غرق په رودینیل کا خو ته هم لکه موسی زندگی وکړه د نهر او مجبورو احوال واخله تو عمر شه په صحرا زندگی وکړه چې مجبور نشي ملت د کفر غیږ ته چې مجبور نشي ملت د کفر غیږ ته لکه ګران رسول الله زندگی وکړه یاران مپلوره د وخت په لباسیانو د غیرت او د وفا زندگی وکړه ملنګي کې بادشاهي کوه نعمت شه لیونی شه لکه زما زندگی وکړه او د یو بل دی وای ظاهر ملنګ یم دا کمال لرمه شکر خپلواک یم استقلال لرمه د بل د سوري لاندې خوب نه راځي معلوم تاریخ لکه هلال لرمه له ماشومتوب د ننګ جامې اغوندم
له ماشومتوب د ننګ جامې اغوندم په ایمان پټ یم جلال لرمه او له ماشومتوب د ننګ جامې اغوندم په ایمان پټ یم جلال لرمه چې شهید یار جنگ ته له ملا نه تاړه په وینو سور هغه دسمال لرمه په الله زړګي ته تاب ورکوم په الله زړګي ته تاب ورکوم د تصوف زانګو ټال لرمه په تبرګیو مې سینه مڅیره اوس شهید شوی یم وبال لرمه لیونی یم خو نعمت داسې څوک یم شکر دی ښه ډېر مینهوال لرمه او د یو بل دی وایي بت شکن او مر او سیال به سره تول کړو پګړیوال او نړیوال به سره تول کړو ننګ غیرت وفا به یې واړه سره ګورو د ښار خلک او کلیوال به سره تول کړو ته سپږمۍ ته لاسرسی لرې غلامې ستا پوهان او زما کلال به سره تول کړو اټوم خیل کروز وسایل په یوه تله د بندي خورکۍ یو شال به سره تول کړو اټوم خیل کروز وسایل په یوه تله د بندي خورکۍ یو شال به سره تول کړو د کفري جهان مغرور جنګیالي یو خوا یو سراج بن جلال به سره تول کړو د کفري جهان مغرور جنګیالي یو خوا یو سراج بن جلال به سره تول کړو ته هوښیار زه لیونی ښه یم مغروره نعمت جانه مینوال به سره تول کړو او د یو بل دی وای ځان ته ګوره د عمل په آینه کې زیرک اوسه د تهمت په زمانه کې ځان ته ګوره د عمل په آینه کې زیرک اوسه د تهمت په زمانه کې چې په سپین لباس دې جوړ نشي داغونه امین اوسه په گفتار او په وعده کې رب محتاج نه دی د ستا د سرخندنو خیال لا هکړه په درنه مراقبه کې رب محتاج نه دی د ستا د سرخندنو خیال لا هکړه په درنه مراقبه کې درد بند نکړي په خوارو مظلومانو چې عارض نشي د عرش په دروازه کې درد بند نکړي په خوارو مظلومانو چې عارض نشي د عرش په دروازه کې د هغې سپین سرې مور سلام په کار دی چې زلمی زوی شهید دی په چاپه کې او په ساتونکو د غږ وکړه موټر وروکه شهید یار دی دا پورې هدیره کې په ساتونکو د غږ وکړه موټر وروکړه شهید یار دی دا پورې هدیره کې لیونی نعمت د وخت انځورګري کړي خوند یې پروت دی په غزل او په ټپه کې او د یو بل وړوکی غوندې ده وایي موږ به شپه کې چې د اوښکو سیلاب پرېښود ذوالجلال مو په بریا انقلاب پرېښود نه به ځمکه نه اسمان نه به جهان و دا جهان خو په خاطر د جناب پرېښود په کېږدو یې بمبار شوی رمې مړې دي نو شپونکي ځکه منګی و رباب پرېښود زه چې ولاړم استشهاد ته خدای قبول کړم ما په مینه کې اوس هر یو شباب پرېښود په ملا صاحب که د خاورو څلي جوړ شول خو تاریخ ته یې د ننګونو کتاب پرېښود په ملا صاحب که د خاورو څلي جوړ شول خو تاریخ ته یې د ننګونو کتاب پرېښود لیوني پخلا کوي د محشر ورځ ده لیونی نعمت یې بې له حساب پرېښود د توجه نه مو ډېره مننه قماندوی قلوردی 209 الفتح قرار داریم. در آمد پنجمین سالگرد استقلال امارت اسلامی افغانستان هستیم. با یکی از عزیزای ما که به خاطر دفاع از سرزمین ما همیشه 24 ساعت در خدمت هموطنان عزیز ما هستند. چند سوال میکنیم. سلام علیکم. سلام وقت شما خوب هستین؟ سلامت باشین با امید موفقیت شما. بسیار زیاد تشکر. نام شما؟ اسم ما البته توفیق الرحمن است. سعیدی تخلص میکنم. سعیدی. جناب سعیدی صاحب از کدام ولایت افغانستان هستین؟ از باشنده ولایت بدخشان میباشم. از کدام ولسوالی بدخشان؟ از خود مرکز فیض آباد میباشم. مرکز فیض آباد. بله. چند سال میشه که در قلوردی 209 الفتح هستین؟ ما یک مدت زیادی از تقریبا 2 سال میشه که جا کنده که با فعال است و ما از قندهار یک چند وقت پیش تبدیل شدیم و در اینجا مسکن. خب چند سال شما تعلیمات مسلکی و نظامی را سپری کردین؟ البته خب ما تعلیمات دیگر کردیم از دوران اردو گرفته که 3 ماه تقریبا در اردو بود، اردوی ملی افغانستان بود
بعد از آمدیم بعد از او آمدیم در کماندو انتخاب شدیم که تقریبا تعلیمات ابتدایی ما 6 ماه بود، بعد از او تخصصی 3 ماه بود. با بعد از او دیگه زیاد درس های مسلکی خواندیم. در 5مین سالگرد استقلال امارات اسلامی افغانستان قرار داریم. چه احساس داری؟ خیلی احساس خوشحالی داریم که این کشور ما از دست خوارج‌ها نجات دادیم و استقلالش به دست آوردیم و یک احساس خوشحالی با من نیست، برای تمام ملت افغانستان است. بله، به خاطر دفاع از سرزمین ما، به خاطر دفاع از منافع ملی ما، به هموطنان عزیز ما ملت که ما و شما را می‌بیند چه پیام دارین؟ دیگه چهارمین پنجمین سالگرد استقلال افغانستان را به تمام مردمی رنج دیده افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. و برشان وعده میتین که از سرزمین، از منافع ملی افغانستان دفاع میکنین؟ وعده دادیم و میتیم و خواهیم داد که تا یک عمل هم میکنین؟ عمل هم میکنیم 100% میگم. شما همه افتخار ما هستین. شما هم هستین. تاسو چوز موږ ویاړ یاست. موږ په تاسو ویاړو. د افغانستان ستاسو سترشندنې د افغانستان لپاره دا هیڅ افغان له ذهنه نه باسي. موږ په تاسو ویاړو او افغانستان په تاسو ویاړي. ډېر زیات تشکر. سلامت. زنده. از همه شما یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با اسحاق زی بودین. ما هم دیگه شب خیلی نوقت شد و باید بریم صرف تمام بکنیم و بعد بریم طرف خانه. تا برنامه بعدی که اسحاق زی در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.